د کندهار اوسیدونکي د جشنونو، ټولنیز محفلونو او د هفتواره میلو ترڅنګ ځینې دودیزې میلې په خوښۍ لمانځي. ټولنیز پوه نثار احمد وایي د کندهار اوسیدونکي نه یوازې خپل ولایت کې میلې کوي بلکې د هیواد نورو ولایتونو ته هم په ټولیزه توګه وځي. نوموړي جشنونه او دودیزې میلې او ترڅنګ یې له ښاره وتلي ځینې تفریحي ځایونه د طبیعي ښکلا او ترڅنګ کلتوري او مذهبي ارزښتونه هم سیاحت ته داخل ګڼي او اضافه کوي چې دا هر څه د تیر نسلونو څخه ورپاته دي. د کندهار خلک د پخوا څخه ډېر د تفریح او د میلې ته د وتلو د میلې کولو شوقیان دي او موږ چې د خپلو مشرانو څخه هم دا کیسې اورېدلې دي. په هغه وخت کې هم ډېرې میلې وې، ډېر جشنونه به وه، خلکو به په ډېره علاقمندي برخه پکښې اخیستله. او د کندهار خلک نه یوازې دا چې خپله په کندهار کې د تفریح او د رخصتیو په ورځو په نور مناسبتو کې میلې کوي او راوځي، دغو ته ځي، د ښاره څخه د باندې ساحو ته ځي، طبیعي ځایو ته ځي، د دې ترڅنګ د افغانستان نور ولایت ته هم ځي او خپله داخل په کندهار کې د میلې ځایونه چې دي نو دا یو تعداد یې داسې دي چې هغه طبیعي ښکلاوې لري او یو تعداد یې بیا چې دي هغه ځینې مذهبي و کلتوري ارزښتونه لري او یو تعداد زیارتونه دي چې خلک په مذهبي ارزښت هغه ته قایل دي او په ضمن کې د خلکو د میلې او د تفریح او د سیل او د طبیعت اوښتلو ځای هم دی. ډنډ ولسوالۍ جمال بابا زیارت ریګ میله ځای ته راغلي میلوال احمد زیاد د بېلابېلو لوبو په اړه غږېدلی. نوموړي خوښي څرګندوي چې د امن څخه په استفاده او جګړو نشتون له امله په ډاډه زړه میله ځایونو ته ځي څو له ملګرو سره د بېلابېلو لوبو په ترسره کولو سره خوشحاله شېبې تېرې کړي. احمد زیاد له دولت او شخصي پانګوالو غواړي څو په اساسي توګه میله ځایونه ورته جوړ کړي. د کرز اوسېدونکی یم، بس تقریبا دا کال 2 کاله کېږي د ملګرو سره شاوخوا په د افغانستان کندهار ښار کې ګرځو. نو دغه میله ځایو ته سره راځو، جمعه بس په د ګرد هفته کې جمعه بېکاري وکړو، بله نو سره ګرځو شاوخوا. نه یو بل میلوال جان آغا بیا وایي ځوانان د تفریح په موخه په ریګو کې موټرونه او موټرسایکلونه ځغلوي. ځینې وخت یې له کبله پیښې هم رامنځته کېږي او خلک پکښې ژوبل کېږي. نوموړي غوښتنه کوي چې ځوانان باید میلې او خوښي په غم بدله نه کړي او داسې میلې ترسره کړي چې کوم څوک پکې ژوبل نه سي. هغو ته مې دا پیغام دی ځکه چې د یوه ته د یوې هفتې څخه د بلې هفتې پورې دی مثلا په کار اخته یي، د یوه ورځ د جمعې ده، دا باید دی په خوشحالۍ تېره کړي، نه داسې چې ځان خوښ کړه، موټرسایکل وځغلوه، موټر وځغلوه، بل هم خوږه ځان هم خوږه، دنیا تکلیف دی. دې ته اسراف وایي چې ته د ځان سره مثال ظلم کې د دنیا سره هم کې، دا باید ونه سي ځکه چې نور مسلمانان ته هم د لاسه زیان رسېږي. خپل ځان خو مه ښوروه، هغه ته ځان ته رسېږي، نور مسلمانانو ته رسېږي، باید احتیاط وکړي. په ورته وخت د کندهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور څپان د ګرځندویو صنعت ته د پراخوالي خبره کوي. نوموړي یادونه کوي چې اولیت به یې دا وي تر څو داخلي او بهرني سیلانیانو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست کوشش کوي تر څو د ګرځندوی صنعت وده ورکړي او په دې برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو داخلي او بهرني سیلانیانو په برخه کې زیاتوالی راشي. په کندهار کې ډیر خلک د ارغنداب بابا ولی زیارت، په خاکریز کې د شاغه زیارت، په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د دهلې بند او ګڼو نورو سیمو ته د میلو لپاره ځي، خو په دې وروستیو کې ریګ سیمې تر نورو ډیر میلوال موندلي دي. صبغت الله ارغند، امید رادیو، کندهار.